د پاسپورت لوی ریاست رهبری او ټولو کارکونکو په تیر یو کال کې درنو هیوادوالو ته د پر وخت شفاف او له توفیر پرته خدمات وړاندې کولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې دي چې دغه هڅو په پایله کې د پاسپورت د ویش بهیر الحمدلله په 15 ولایتونو کې بیخي په عادي حالت کې جریان لري او په پاتې نورو ولایتونو کې هم تقریبا عادي حالات ته رسیدونکي دي. د افغانستان اسلامي امارت او په ځانګړې توګه د کورونو چارو وزارت د رهبري ځانګړي ملاتړ د پام وړ ده. له ټولو څخه مننه کوو چې درنو هیوادوالو د ښو خدماتو وړاندې کولو په برخه کې زموږ ترڅنګ درېدلي او ټولو اړتیاوو ته پر وخت رسېدنه کړې ده. اوس غواړم چې د تیر کال د پاسپورت ریاست یو څو مهمو لاسته راوړنو او هلو ځلو ته لنډه اشاره وکړم. اول، پاسپورت ریاست د مرکز کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش ظرفیت په ورځني ډول تر 12,000 پورې لوړ شوی ده چې الحمدلله دا د پاسپورت ریاست په تاریخ کې تر ټولو لوړ ارقام دي. زموږ د تیرې ژمنې سره سم د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د موجوده ظرفیت لوړولو لپاره د کابل په بیلابیلو سیمو کې 3 نوې څانګې کار ته چمتو او سبا چهارشنبه به په رسمي توګه پرانیستل شي انشاءالله. لومړی څانګه په دارالامان کې د پخواني پارلمان تسیرمه، دویمه په کلی زمان خان کې د شاداب ظفر شهرک کې او دریمه په تنگي ترخیل کې چې مخکې د عدلیې وزارت د حقوقو ریاست مربوط اوس د پاسپورت نوې څانګه کې پرانیستل شوې ده. هر څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغو مرکزونو آنلاین سایټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي چې کله د غوښتونکو تعداد پوره شي سایټ به په اتومات ډول بندیږي او په اونۍ کې به ټول فورمونو ته رسیدنه کیږي. مطلب دا چې نوې سایټونه چې موږ خلاص کړي دي دا به د فورمې آنلاین بالته پاسپورټونه توزیع کیږي. سایټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي. د اونۍ کې څومره پاسپورټونه چې موږ هلته توزیع کوو هغه تعداد به پوره کیږي، بیا به سایټ په اتومات ډول بندیږي چې کله هغو خلک په اونۍ کې خپل پاسپورټونه ترلاسه کړل بلې اونۍ ته به بیا سایټ خلاصیږي او خپل پاسپورټونه بیا ترلاسه کوي انشاءالله. د پاسپورټ لوی ریاست په یو کال کې څه باندې 2 میلیونه هیوادوالو ته پاسپورټونه ویشلي دي. د دې ترڅنګ د بهرنیو وګړو د ویزې د تمدید په برخه کې الحمدلله موږ ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې د مرکز په شمول په ټولو مرکزونو کې موږ بهرنیو اتباعو ته د ویزې د تمدید په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په آنلاین توګه د پاسپورټونو په ویشلو او په دې برخه کې د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو زیات تمرکز شوی چې اوس یوازې په کابل کې هر ورځ 100,000 د پاسپورت آنلاین غوښتونکو ته نوبتونه ورکول کیږي او په چټکۍ کارونه ترسره کیږي الحمدلله. د آنلاین غوښتونکو ترڅنګ د پاسپورت ریاست بیړنیو ناروغانو، ملي سوداګرو، تحصیلي بورسونو ته بریالیو محصلینو، عمره کوونکو، معیوبینو او معلولینو، د هوایي چلند ادارې پیلوټانو، اقامه او ویزه لرونکو هیوادوالو، دولتي کارکونکو او ملي لوبغاړو ته له ځنډ پرته په عرایضو باندې اجراءات کوي. همداراز حجاجو کرامو ته د پاسپورټونو د ویش بهیر په بریالیتوب سره بشپړ او الحمدلله په ډېر کم وخت کې موږ 23,000 پاسپورټونه حجاجو کرامو ته توزیع کړي دي. د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته چې د پاسپورټونو د کتابچو کومې ستونزې موجودې وې له نیکه مرغه له زیاتو هلو ځلو وروسته د نوو پاسپورټونو د چاپ تړون نهایي او په پایله کې په تیر یو کال کې 2.5 میلیونه پاسپورټونه هیواد ته راوړل شوي دي او اکمال شوي دي او د نورو د لیږد چارې د قرارداد سره سمې مخته روانې دي. د هیوادوالو سرګردانۍ څخه د مخنیوي لپاره د کاغذي تذکرو د تایید څانګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانیستل شوی او په دې توګه خدمات وړاندې کوي. د دې ترڅنګ د پاسپورت او الکترونیکي تذکرو د سیستم د وصلېدو تفاهمنامه لاسلیک شوی او کارونه په چټکۍ سره روان دي. د بانکي تعرفو برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره د افغانستان بانک ترڅنګ په نورو بانکونو کې د تعرفو د تحویلولو لپاره هلې ځلې شوې
او تقریبا کارونه په وروستي پړاو کې دي چې ډېر ژر به په دې برخه کې هم نور درنو هیوادوالو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. د پاسپورټ ریاست له افغان پوسټ اماراتي شرکت سره د هوکړې پر بنسټ تر کوره د پاسپورټ رسولو خدمتونه پیل شوي چې په لومړي سر کې د تجارت وزارت څانګې درنو غوښتونکو ته دا خدمات پیل شوي او په نږدې راتلونکي به دغه لړۍ د ټول هیواد په کچه پلي او هر چاته به کور ته پاسپورټونه رسیږي. موږ الحمدلله د افغان پوسټ دولتي شرکت سره دې نتیجې ته رسېدلي یو چې متقاضیانو ته پاسپورټونه کور ته ورسوي. دا مرحله شروع شوې ده د تجارت وزارت کې چې موږ کومه څانګه هلته خلاصه ده تجارانو ته په الحال کور ته پاسپورټونه رسیږي. انشاءالله کومې ستونزې که موږ کې لیدلې هغه به ختمیږي. په آینده کې به ټولو هیوادوالو ته پاسپورټ کور ته رسیږي انشاءالله. د پاسپورټ د لیک په برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې چې اوس یوازې په کابل کې 28 پوسخونې پاسپورټونه ویشي. مطلب دا چې مخکې په کابل کې پوستخانې کمې وي، د مراجعینو ازدحام به پوستخانو باندې زیات و. اوس الحمدلله پوستخانې نور هم زیاتې شوې دي چې تقریبا د 1400 نه 2800 ته ورسېدلې. خلک په اسانتیا سره پر نږدې واټن کې خپل پاسپورټ ترلاسه کولی شي. له فساد او جعلکارۍ سره د مبارزې په برخه کې الحمدلله جدي هڅې شوي دي چې الحمدلله د فساد کچه 0 ته راکوزه شوې ده. اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې معلوماتي شمیره فعاله شوې ده او هر ورځ له دې لارې هیوادوالو ستونزو ته رسېدنه کوي. مخکې چې کومه نوملیکنه شوې وه د پاسپورټ د اخیستلو لپاره تقریبا 99% کار خلاص شوی ده یا 99% خلکو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. که څوک پاتې دي پاسپورټ نه ترلاسه کړی خپل سیستم کې د خپل نوم وګوري نمبر به رسېدلی انشاءالله ریاست د مراجعو کې خپل پاسپورټ ترلاسه کړي او په راتلونکو 15 ورځو کې به انشاءالله مخکې پخواني چا ثبت نام کړي هغه به 0 شي انشاءالله. بیا به د هغې نه وروسته د عمومي ریاست سایټ هم خلاص شي. د هفتهوار به خلک خپل ثبت نام کوي. په هفته کې به یې نمبر رسیږي. هفته کې چې موږ په عمومي ریاست کې څومره اجرات کوو تر هغه اندازه به زموږ سیستم خلاص شي، نوملیکنه به کوی شي او د هفتې تعداد چې زموږ پوره شي بیا به د عمومي ریاست سیستم په اتومات ډول بندېږي، بلې هفتې ته به بیا خلاصېږي. مطلب چې دې نه وروسته څوک ثبت نام کوي په یوه هفته کې به یې نمبر ورته رسیږي انشاءالله. بیا به ډېر انتظار نه کوي. په آخر کې یو 2 هیلې له هیوادوالو کوم. زموږ یوه هیله او غوښتنه دا ده د هغو فوتوکاپیانو والا چې خلکو ته ثبت نام کوي دوی باید د هیوادوالو نه له 200 افغانیو نه زیاتې پیسې وانخلي، ځکه دا اسانه پروسه ده، دومره جنجالي پروسه نه لکه دومره چې دوی سخته کړې ده. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې له 200 افغانیو نه زیاتې روپۍ د هیوادوال نه وانخلي. که دې نه څوک زیاتې اخلي امنیتي ارګانو ته دې مراجعین مراجعه وکړي.